أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې د قریشو مشران و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سوي وه او د معجزو غوښتنه یې ځینې کول او ورته ویل یې تر تا د مخه ټولو انبیاوو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ مځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی. نو دې د خپل هغه رب څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت را لېږلی یې چې دغه غرونه را څخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه، زراعت او واښه شنه سي او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی، که خوښه و در بیکي او که نه و خوښه نه در کوي. کفار ویل یا محمد داسې نه کیږي، که ته دا نسې کولی موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي که. ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي. هغه یو صادقه شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نسم را ژوندي کولی. قریش ویل ګوره هیڅ نسې کولی، بیا هم ته وایه چې تا ته ملایکې راځي، موږ غواړو چې دغه ملایکې ووینو، ځانونه دې راښکاره کړي، د هغو په لیدلو به موږ ستا تصدیق وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې د ملائکو د لیدلو توان او طاقت نه لرئ او دا هم د الله جل جلاله کار دی، که اراده وه در ښکاره به کړي او که اراده نه وه نیسئ لیدلی. کفار ویل یو کار دې هم ونه کړي او دا چې ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو، حال دا چې ته غریب یې، خلق د غریبانو متابعت نه کوي. نو که ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو د خپل رب څخه وغواړه چې باغونه او قصرونه، مریان او مالونه درکړي. کم وخت چې ته غني سوې بیا حق لرې چې خلق ستا متابعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله رسالت او نبوت بلکې ټول فضیلتونه په غنا پورې تعلق نه لري. مال سړی و الله ته نه نږدې کوي، بلکې تقوا او وحی دی چې انسان او رب سره نږدې کوي. نه زه دا کار کوم او نه زه هغه څوک یم چې د خپل رب څخه دغه شیان غواړي. کفار ویل ښه اوس خو دې زموږ د غوښتنو سره برابر یو کار هم ونه کوي او ته همیشه موږ د الله په عذاب بیروې، نو اوس موږ و دغه عذاب ته تیار او آماده یو. آسمان را باندې ونړوه، ټوټه ټوټه یې که را باندې راواچوه چې موږ ستا عذاب ووینو چې دا دې په وسه پوره دی که یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا هم د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري.
دلته نو قریش ورته وویل والله ته کاذب یې، هیڅ شی دې په وسه نه دی پوره، بلکې ستا استاد یو نفر دی چې نوم یې رحمان دی او په یمامه کې اوسیږي. یمامه په جزیرة العرب کې یا خاصتا په نجد کې د یو ځای نوم دی، او ته موږ د هغه سړي په عبادت سره امر کوې. قریشو به داسې ویل چې رحمان د الله جل جلاله د نومو څخه نه دی، لکه څرنګه چې د دغه موضوع په باره کې الله عز وجل د سورة الفرقان په 80 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. یعنی کم وخت چې به دا کفارو ته وویل سوه چې رحمان ته سجده او عبادت کوي، دوی وایي چې رحمان څه دی؟ آیا موږ به هر هغه شي ته سجده کوو چې ته مو امر کوې؟ او دغه د رحمان د نامه یادول د ایمان څخه د دوی نفرت ورزیاتوي. نو قریش ویل دغه د یمامې سړی چې نوم یې رحمان دی او تا ته تعلیم کوي او ته موږ د هغه په عبادت سره امر کوې، په والله موږ به هیڅکله پر رحمان ایمان را نه وړو. د دغه خبرو په آخر کې عبدالله ابن ابي امیه ابن مغیره چې د قریشو د مشرانو څخه و ولاړ سو او ویل یا محمد، هغه ټول شیان چې موږ درته وویل و هغو ټولو ته عاجزه سوې، هیڅ شی دې ونه کوي. زه خو ایمان نه در باندې راوړم، که څه هم ودې وینم چې په هوا الوتی یې او په دغه هوا کې آسمان ته ورسېږې او د آسمان څخه یو کتاب در سره راوړې او زه دغه کتاب په خپل لاس کې هم ونیسم، بیا هم ایمان نه در باندې راوړم او وایم چې ته ساحر یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ نه وایي. آیا دغسې خبرې جواب لري؟ بیا نور وویل والله موږ پر تا ایمان نه راوړو تر څو چې الله ونه وینو او ټوله ملایکې ونه وینو چې دغه الله ته راځي. که مو دا ولیده بیا نو ایمان راوړو، بې له دغه څخه زموږ ایمان راوړل هیڅ امکان نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټوله خبرې اوري او چپه خوله دی، هیڅ نه وایي. او بیا د دغه سوال او جواب په باره کې د سورت بني اسرائیل دغه آیاتونه نازل سوه چې الله عز وجل فرمایي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. او قریش وایي یا محمد، تر هغه وخته به پر تا ایمان را نه وړو تر څو چې جاري کې ته موږ لره د مځکې څخه بهېدونکې چینه. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. یا وي تا لره یو باغ د خرماو او انګورو او وبهوې ته په دا باغ کې ولې په بهولو سره. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا راواچوې پر موږ باندې اسمان ټوټه ټوټه لکه څرنګه چې ته ګمان کوې. او تأتي بالله والملائکة قبیلا. یا چې راولې الله او ملائکې مخامخ ښکاره چې موږ یې ووینو. او یکون لک بیت من زخرف. یا وي تا لره یو کور چې په سرو زرو ښایسته سوی وي. او ترقى فی السماء. یا چې په آسمان کې لوړ وخیجې. ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا کتابا نقرؤوه. او هیڅ کله به ستا په تش او یوازې ختلو ایمان را نه وړو تر هغو چې راکښته کې پر موږ داسې یو کتاب چې موږ یې لولو او ستا تصدیق پکښې موجود وي. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه زما رب ته پاکي ده، آیا یم زه یعنی زه نه یم مګر یو انسان را لېږل سوی.
او بیا هم په دغه باره کې نور آیاتونه نازل سوه کوم چې الله عز وجل په سورة الانعام کې فرمایي لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين او که موږ پر تا لیکل سوی کتاب په کاغذ کې نازل کړی وای او بیا دوی دغه کتاب په خپلو لاسو مسحه کړی وای نو خامخا به هغو کسانو چې کافران سوي دي ویلی چې دا نه دی مگر ښکاره معلومداره سحر وقالوا لولا انزل عليه ملک او کفارو به ویل ولې پر ده ملکه نه نازلیږي یعنی د اسمانه څخه ولې ملکه نور ته راځي چې موږ یې ووینو ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون او که موږ ملکه نازله کړې وای نو خامخا به د دوی د هلاک خبره فیصله سوې وای بیا به دوی ته مهلت نه وای ورکول سوی ورونو د آیاتو په ترجمه کې ډېرې خبرې او تفصیل سته خو زه نه غواړم چې زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم مضمون و تفسیر ته واوړي نو ځکه په مختصره او کوتاه ترجمه سره کفایت کوم الله عز وجل فرمایي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او که چیرې موږ دا رسول ملکه ګرځولی وای یعنی انسانانو ته مو په رسالت ملکه را لېږلی وای نو خامخا به موږ دغه ملکه د یوه سړي په شکل ګرځولی وای ځکه انسان د ملکې د واقعي شکل د لیدلو طاقت نه لري نو که ملکه د سړي په شکل سوی وای نو خامخا به موږ دوی په شک او شبهه کې اچولی وای لکه دغه اوس چې دوی پکښې پراته دي یعنی اول خو مو ملائکه په دې سبب په رسالت نه راولېږل چې انسان د ملائکې د لیدلو توان او طاقت نه لري او که فرضاً د ملکې د لیدلو طاقت یې هم راوړی وای او بیا یې هغه ملکې ته د درواغو خطاب کړی وای نو فوراً عذاب پر نازلېدی نو ملکه خو په دغه سببو نه راولېږل سوه او که مو بیا چیرې ملکه د انسان په شکل او صورت کې رالیږلې وای نو دغه شک او اشتباه چې اوس یې پر تا کوي پر هغه ملکه یې هم کاوه ورونو اوس خو درته معلومه سوه چې د سیرت معلومات او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ژوند خبرېدل د قرآن مجید د معنا د پوهېدلو دپاره څونه فایده لري که د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند په دغه واقعاتو نسو خبر د دغه آیاتو په ترجمه هم نسو پوهېدلی ښه دلته یوه پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کفارو دغه غوښتنې ولې نه کړې ور د سره یعنی هغه شیان چې دوی غوښته رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولې نه کړه ورته موجود او معجزې یې ولې نه کړې ورښکاره جواب د دې څو سببه وه اول هغه انبیا علیهم السلام چې تر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مخه وه آیا هغو خپلو قومو ته معجزې نه کړې ورښکاره موسی علیه السلام و فرعون او د هغه و قوم ته نه معجزې ورښکاره کړې او هره یوه یې تر هغه د مخنۍ معجزې لو او مشکله وه آیا هغو یعنی د فرعون قوم د دغه معجزو په لیدلو ایمان راوړي یا نه راوړي د قریشو د معجزو غوښتنه د ایمان راوړلو دپاره نه وه بلکې جدل او کج بحث وه آیا عیسی علیه السلام معجزې نه راوړې راوړې مګر قوم یې ایمان نه راوړي نو الله عز وجل په قرآن مجید کې دا هم ذکر کړی دی چې دا د دوی غوښتنه یې ولې نه کړه ورپوره الله عز وجل د سورت بني اسرائیل په 59 نمبر آیات کې فرمایي وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون او موږ هیڅ شي د دې څخه نه یو منع کړي چې د دوی د غوښتنې معجزې ورولېږو بې له دې څخه چې پخوانیو کفارو د معجزو تکذیب کړی و بیا نو موږ هلاک کړه
یعنی که اوس موږ د دوی د غوښتنې معجزې ورکو او دوی ایمان نه راوړي دوی هم هلاکیږي. وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، او ورکړې مو د ثمودیانو قوم ته اوښه ښکاره معجزه، نو ثمودیانو پر خپلو ځانو د هغې په زخمي کولو او وژلو ظلم وکړي. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، او نه لیږو موږ دغه فرمایشي معجزې مګر د بیرولو دپاره یې لیږو. الله عز وجل د صالح علیه السلام و قوم ته د معجزې په شکل اوښه ورکړه چې ټولو په سترګو ولیده چې لو غټه او قوي اوښه د مځکې یا ډبرې څخه راوځي، بیا یې هم ایمان نه راوړي، حتی هغه د معجزې اوښه یې زخمي او مړه کړه. د کفارو د غوښتنو د نه پوره کولو دوهم سبب دا و چې د دوی د غوښتنو پوره کول د امت آخره او انتها وه. هغه داسې کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې دغه بحث وسو، جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله، الله جل جلاله را استولی یم او فرمایي دوی خبرې دي، هره یوه چې ستا خوښه وي هغه به وکم. هغه دا چې یا د دوی پر بې معنا او غلطو خبرو صبر وکړه او انتظار ورته کوه، او یا دا چې ټول هغه شیان چې دوی غواړي ټوله به ورکم، مګر د دغه معجزو تر حاصلېدو وروسته که بیا هم ستا د رسالت تصدیق ونه کوي او ایمان یې نه راوړي ټوله به هلاک کم. اوس نو خوښ او اختیار ستا دی، یا به پر ټولو مشکلاتو بې معنا خبرو او ټولو آزارو کم چې وتا ته در رسیږي صبر کوې، او یا به د دوی غوښتنې ورکم که بیا تر هغه معجزو وروسته انکار وکړي نو ټوله مکه هلاکیږي، لکه پر پخوانیو امتو چې قسم قسم عذابونه او خرابۍ نازلې سوي دي. نو یا رسول الله کومه خوا اختیاروې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صبر او انتظار ورته کوم، و الله عز وجل ته امید لرم چې د دوی په وروستنیو نسلو کې داسې څوک پیدا سي چې پر الله عز وجل ایمان راوړي. رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په قدرت او اراده دا کولای سوای چې د دوی ټوله غوښتنې ورپوره کړي، مګر دا نو د امت انتها او آخري وه، ځکه دا د نبي او امت په مابین کې آخري فیصله ده. واقعا هم پس له هغه څخه چې د امت د غوښتنو سره سم ټوله معجزې ښکاره او موجودې سي، بیا نو امت ته دوې لارې پاته کیږي، یا به ایمان راوړي یا به انکار کوي. که انکار وکړي الهي عذاب پر نازلیږي چې په دغه عذاب سره هغه قوم و انتها او آخر ته رسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نه غوښته چې د دوی سره و آخري فیصلې ته ورسیږي، ویل که په دوی کې فایده نسته و اولادو ته یې امید سته، شاید په هغو کې مسلمانان پیدا سي، او واقعا هم داسې سوه. حتی د ابو جهل زوی مسلمان سو. په همدې سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صبر کولو او انتظار خوا اختیار کړ. اوس نو ابو طالب د بني هاشم او بني عبدالمطلب یوه ټولنه جوړوي. ورو که څه هم د حمزه رضی الله تعالی عنه او عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په وضع کې تغییر راوستلی و او حالاتو فرق کړی و، مګر د ابو طالب په زړه کې بیا هم د مشرکانو څخه پر خپل وراره بیره موجوده وه. د ده هغه تېرې سوي واقعې په یاد وې چې یو وار مشرکانو ورته ویل د وراره څخه دې لاس واخله، او بیا یې ویل وراره دې په عماره ابن الولید را سره بدل که چې موږ یې ووژنو، او بیا ابو جهل د ده د وراره د وژلو په نیت هغه لویه ډبره ور واخیسته، او عقبه ابن ابي معیط د ده وراره د سجدې په وخت کې په پټو سره تر داسې اندازې خفه کړي چې قریبه وه چې ویې وژني، او بیا عمر ابن الخطاب د ده د وراره د وژلو دپاره توره را اخیستې وه. ابو طالب په دغو واقعاتو کې فکر کاوه
او د هغو څخه د داسې شر بوی راپورته کېدی چې د ده زړه به ورېږداوه او دا د ده سره ثابته وه چې مشرکان د ده د وراره په باره کې د ده سره غدر او خیانت کوي او د ده د وراره د وژلو قصد او اراده لري او که یو د مشرکانو څخه د ده پر وراره یوه ناګهاني حمله وکړي او ویې وژني هلته نو حمزه او عمر یا بل څوک کومه فایده نسي رسولی دا فکرونه د ابو طالب په زړه او دماغ کې په یقیني ډول سره ورګرځېده او دا ټوله حق وه ځکه واقعا مشرکانو پر دې اتفاق کړی و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ښکاره سره ووژني او دغه د مشرکانو اتفاق ته د الله عز وجل په دې قول کې اشاره ده کوم چې د سورة الزخرف په 9 نمبر آیات کې فرمایي ام ابرموا امرا فانا مبرمون یعنی کفارو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خلاف یو کار جوړ کړی او محکم کړی دی او موږ هم د خپل تدبیر محکم کوونکي یو نو ابو طالب د دغه افکارو په مقابل کې څه وکړه خپله کورنۍ چې د هاشم او مطلب اولاده وه سره راټول کړه هاشم او مطلب دوه ورونه دي چې د عبدمناف زامن وه او و دغو کورنیو ته وویل موږ او تاسې په ټولو باید د محمد صلی الله علیه و وسلم ساتنه وکړو او مشرکانو ته دا موقع ور نکو چې ده ته کم آزار او تکلیف ورورسوي دې خلقو ټولو که مسلمانان و که کفار د هغه عربي جوار یا قومي ساتنې په سبب دا غوښتنه ومنل بې له ابولهب څخه چې هغه د نورو قریشو پر طرف سو او نور ټولو په اتفاق سره د محمد صلی الله علیه و وسلم د ساتنې او حفاظت ذمواري پر ځان قبوله کړه اوس نو تر 4 هفتو په لږه یا کمه موده کې مشرکانو ته 4 لوی حادثې پیښې سوې اول د قریشو شریف او قوي پهلوان حمزه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو دوهم عمر ابن الخطاب چې و معرفي کولو ته ضرورت نسته مسلمان سو دریم رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مشرکانو پیشنهاد یا وړاندیز د قرآن مجید په آیاتو ورد کړي څلورم بني مطلب او بني هاشم ټولو په اتفاق سره که مسلمانان و که مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم طرفداري او د هغه ساتنه اعلان کړ مشرکان په حیرت کې سوه او دا یې هم حق و چې په حیرت کې سي دوی پوه سوه که موږ د محمد صلی الله علیه و وسلم پر وژلو اقدام وکړو د مکې شیلې به زموږ په وینو سره وبهیږي او ممکن زموږ نسل ختم سي کم وخت چې مشرکانو ته دغه حقیقت ور معلوم سو نو یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وژل پرېښول او یو بل ظلم ته لاس واچاوه چې تر پخوانیو ظلمو ډېر سخت او اشد و د قریشو یوه ډله یوه ډېره لو ډله سره راټول سوه او پر دې قسمونه یاد کړه چې هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب سره که مسلمان وي که کافر او د هغو کسانو سره چې د بني هاشم او بني مطلب څخه نه دي خو مسلمانان سوي دي هیڅ قسم معامله نه کوي نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي نه به شی ځینې رانیسي نه به پر خرڅوي نه به څوک ورسره کښېني نه به خبرې ورسره کوي حتی سلام به نه ور اچوي نه به د دوی کورو ته ورځي او نه به خپلو کورو ته پرېږدي تر څو چې محمد صلی الله علیه و وسلم و دوی ته د وژلو دپاره ور تسلیم نه کړي او د دغه فیصلې دپاره یوه ورقه ولیکل چې په هغه ورقه کې عهدونه او وعدې وې چې د بني هاشم سره به هیڅ وخت د صلح خبرې نه کوي او نه به صلح ځینې قبلوي تر څو چې محمد د وژلو دپاره را تسلیم نه کړي او دا ورقه یا تعهدنامه د قریشو ټولو مشرانو امضا کړه ابن قیم رحمه الله وایي چې دغه تعهدنامه منصور ابن عکرمه ابن عامر ابن هاشم ولیکل او څوک بیا وایي چې نضر ابن الحارث ولیکل خو صحیح خبره دا ده چې بغیض ابن عامر ابن هاشم ولیکل
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړه او لاس یې شل سو. د دغه تعهدنامې یا مقاطعنامې په سر کې داسې ولیکل سوه: بسمک اللهم، او بیا د تعهدنامې نورې مادې ولیکل سوې چې پکښې لیکل سوي وه: هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب او نورو هغه کسانو سره چې مسلمانان سوي دي د رانیولو او خرڅولو معامله نه کوي، نه به شی ځینې رانیسي او نه به پر خرڅوي، نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي، او دوی ته به هم اجازه نه ورکول کیږي چې خوراکي مواد د مکې مکرمې د باندې څخه رانیسي، نه به څوک خبرې ورسره کوي او نه به یې کورو ته پرېږدي. کامل انحصار او پوره مقاطعه ولیکل سوه او تعهدنامه یې دننه په کعبه شریفه کې وځړول. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.